هغه ملتونه چې تعلیم ته ارزښت ورکوي د هغوی راتلونکی روښانه وي. نن د داسې یو ځوان کیسه در سره شریکوم چې هغه له ماشومانو سره مینه پیل کړه، ماشومانو ته یې قلم په لاس کې ورکړ، ماشومانو ته یې د ټولنیز ژوند نزاکتونه ور زده کړل. ولې په راچو شابس شیخ ونس تاسو کله ان شاء الله ټول پرسیږي هیڅ څه ما کېږي ماشومان هغه څه دي چې زموږ هغه د ټولنې د هغه اساسو بنسټ دی، ځکه دوی رالوانیږي دغه ټولنه د خلک د وطن دوی ته پاتېږي. دی د هلمند ګریشک ولسوالۍ د تورمه کلي اوسیدونکی دی. هغه کلی چې ماشومان پکې د غربت له وجې درانه کارونه کوي، کروندې ته ځي، څاروي پیایي، تر څو کورنۍ ته یوه مړۍ روزي پیدا کړي. د ټولنې بدلولو لپاره لومړی اصل تعلیم کول دي. کلمان پورته کې شابس کلمان همدا پاڅون پاڅېد، له خپلې کورنۍ سره په ګډه مشوره یې وکړه او د خپل د کلي ماشومانو لپاره یې وړیا ښوونځی جوړ کړ. په ښوونځي جوړولو برخه کې بیا تعلیم ته د کار کولو برخه کې طبعا زیاتې ستونزې به وي، ځکه زموږ وطن خورا ډیر لوی دی، خورا لرې پرتې سیمې لري، خورا محرومه خلک لري. دا خلک د وخت په تېرېدو باندې خپله په دې باندې پوه سوي دي چې دا رښتیا هم اړتیا ده. پاڅون د دغه کلي ماشومانو ته قلم او کتاب په لاس کې ورکړ او هغوی ته یې په ډیره مینه وویل چې تاسو ولولئ، زده کړئ او له دغو زده کړو ښه ګټه واخلئ. تقریبا 410 تنه ماشومان دي چې په دې کې انجینر او هلکان شامل دي او دا ټول اکثریت د بېوزلې طبقې خلک دي او یتیمان دي. پاڅون یوازې د یوه ښوونځي دروازه نه ده پرانیستې، بلکې د ذهنونو او د فکر جوړولو لپاره یې خورا زیار وویست. لکه د یوه مشر ورور د دوی د ناروغۍ پوښتنه کوي، د دوی د لوبو وخت پیژني، له دوی سره سیالي کوي. ته یې وارې وخانده پرشته یې وارې وخانده څنګه ښایسته خاندې یا پر رزق ورځو جوړ په خیر. دا دې تسته کوي په کتابچه کې چې لیکلي دي دغه ښه ته مشر خور یې په تا ګرانه ده. هغه ماشومان چې نن قلم اخلي او زده کړې کوي، دوی د سبا راتلونکي رهبران دي او دوی د ټولنې جوړونکي دي. غواړې په آینده کې څه شي؟ انجینر، استاد، ډاکټر، انجینري، سیول. راتلونکي مې لویه هیله دا ده چې همدغه ښوونځی یو وخت په انسټیټوټ او پوهنتون باندې بدله شي. ښه وخت د کتابچه واخله شابس، خوشحاله شوې؟ مکتب ته خو به ځې بیا؟ ښه سمه ده، مننه. قلم هم در کوم، سمه ده. او دا هغه څه دی چې ماته زما هغه وجدان ارامه ساتي، ضمیر مې ارامه ساتي او ماته سکون راکوي، ماته یو ډول خوشحالي رابخښي. تاسې ځوانان وستایئ او هغوی ته مینه او قدر ورکړئ.